دی وایي چې زما پلار د بیمارۍ په حالت کې او د بېهوشۍ په حالت کې څو ورځو پورې او بیا وفات شو. نو د هغه چې کومې روژې قضا شوي دي او کوم منځونه یې قضا شوي په دغې بېهوشۍ کې د هغې فدیه به څنګه ورکوو او فدیه څومره ده؟ یو سړی چې بیماري که نه او په هغې بیمارۍ کې دی وفات شي او د روژو وغیره د دې موقع ورته میلاو نه شي، د روژو خصوصا د هغې موقع ورته میلاو نه شي او بیا په دغې بیمارۍ کې دی مړ شي، نو په هغه باندې فدیه نه وي ښه. هغه چې ورته موقع میلاو شوي او دا روژې نه یې راګرځولي نو په هغې کې او د مانځه مسله مخکې تېره شوه د کومه د مریضه. پیشګي، بیعانه، پټکې دا چې موږ مالکانو له ورکړی نو چې واپس یې الو سیوایي قیمت ته اخیستی شو که نه بلکل ته نشي اخیستی، ناروا دی. ملونو والا ملز هغه د وړو د وزن د سیوا کولو دپاره پهله داسې کار وکړي چې غنم هغه په اوبو کې ورواچوي، نو هغې سره چې کومه وړه بیا روزي نو هغه د هغې وزن سیوی. دغې منافع حلال دي که حرام دي؟ داسې خو ما چېرته نه دي اورېدلي چې میل والا هغه غنم د دې دپاره اچي چې وړه درانه شي، ځکه هغه خو اول وچوي د هغې نه پس ترې وړه وباسي. او دا اوبو کې چې اچوي که نه یا خو دا د صفایۍ دپاره اچوي یا ترې نور څیزونه وباسي، ناششته وغیره دا څیزونه ترې وباسي، خاورې پکې ګندګي پکې، نو هغې د صفایۍ دپاره کوي. نور که داسې څوک کوي چې لامده غنم وغیره خرڅوي نو دا ناروا دي، ښه ده ملاوټ دی. نبي علیه صلات وسلام بازار ته راووتو که نه یو سړي غنم خرڅول، نبي علیه السلام پکې داسې لاس ورکړو نو د پاسه وچو لاندې لامده و. نبي علیه السلام ورته فرمایي دا څه دي، دا څه کوي؟ وایي یا رسول الله دا باران والی نه، وایي دا خلکو ته ښایه، یعنې که من غش فلیس منا، دا اخري حصه د دغې حدیث چې چا ملاوټ وکړو دا زمونږ نه دی. نبي علیه السلام وفرمایل نو داسې خو ما نه دي اورېدلي چې د وړو د وزن دپاره هغه سیوا کوي، ځکه وړه خو د وچو غنمونه وځي که نه، د لمدو نه خو چېرته ما ته پته نشته. صحیح ده. او هغه صرف زما په خیال پاکۍ ته د غلط فهمي شوې.